السلام علیکم دوستانو، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. نن په دې ویډیو کې تاسو سره د سیزن مطابق ډېرو خوندورو او اسانه خوږو جوړولو طریقه شریکوم چې په ډېر کم وخت ډېر کم مواد څخه جوړیږي. اول به یو پکټ کیک واخلئ او ټوټه به یې کړئ. دا کوم کیک چې زه کاروم دا تقریبا 400 ګرامه یو پکټ دی، خو دې نه ما فقط 300 ګرامه کارولی دي او هر یو کیک چې وي پروا نه کوي. ما دلته د ونیلې کیک اخیستی دی. دا کیک تاسو کولی شئ ډېر اسانۍ سره د بازار نه لاسته راوړئ او یا هم کولی شئ کور کې خپله جوړ کړئ. کیک چې موږ ټوټه کړ بیا به یو 4 کنجې لوښی لکه څنګه چې ما اخیستی او یا هم هر رنګه چې تاسو سره موجود دي هماغه واخلئ او کیک به قطار پکې کیږدئ. بیا به 2 دانې غټ امونه واخلئ، سپین به یې کړئ. دا ام چې ما دلته ریسیپي کې کارولی دی دا تقریبا دانه 400 ګرام وزن لري. امو چې سپین کړ بیا به یې په دغه شکل ټوټه ټوټه کړئ، ډېر غټ به یې هم نه میده کوئ. ورپسې به یوه دانه ام په یو لوښي کې واچوئ او یو لاسي مکسر سره به یې ښه مکس کړئ لکه حلوا داسې شي. ام مو چې ښه مکس کړلو بیا به یې یخچال کې کیږدئ او بیا به یې کریم جوړ کړئ. د دې دپاره به 250 ګرامه قیماق په یو لوښي کې واچوئ او لږ به یې مکس کړئ. که تاسې لږ ټینګ قیماق یا پیروی کاروئ نو ډېر مکس کولو ته اړتیا نه وي. دا یو داسې ریسیپي ده چې ډېر کار ته پکې ضرورت نشته، هر وخت هم کولی شئ چې جوړ کړئ. قیماق یا پیروی مو چې لږ مکس کړ بیا به ام مو چې مکس کړی هغه به هم پکې واچوئ. د دې مکس شوي ام نه به 2 یا 3 قاشوغې وساتئ چې وروسته بیا پکارېږي او 2 غټې قاشوغې کانډنس ملک به هم پکې واچوئ او بیا به یو برقي مکسر سره ښه مکس کړئ. ما دلته دا کریم فقط 3 دقیقو دپاره مکسر سره مکس کړلو. د دې خواږو دپاره به کریم بیخي ډېر هم نه مکس کوئ چې بیخي کلک شي، دغسې اړنګ کریم باید ترې جوړ کړئ. ورپسې به د کیک قطار مو چې جوړ کړی و هغې باندې به نیم د کریم نه واچوئ او نیم به یې وساتئ او بیا به یو قاشغې سره سم صحیح هوار کړئ. بیا به یوې پیالې په اندازه ام مو چې جوړ کړی و هغه به هم د کریم په سر واچوئ، لږ به ترې وساتئ چې وروسته یې بیا په سر واچوئ. بیا به باقي کریم هم په سر واچوئ او دا به هم ښه صحیح هوار کړئ تر څو په یو اندازه شي. د مکسر شوي ام نه مو چې لږ ساتلی وه هغه به اوس دغسې لږ لږ په سر یې واچوئ. لږ به ټینګ قیماق هم په سر واچوئ او بیا به یو ډکي سره دغسې یا هم هر رنګه چې مو خوښه وي ډیزاین یې کړئ. که مو غوښتل نو کولی شئ په څنګونې لږ نور تازه ام هم واچوئ، البته دا جبري نه دی، ستاسو خوښې پورې اړه لري. اوس په نو یخچال کې کیږدئ چې ښه صحیح یخ شي. دا به تقریبا 6 ساعتو دپاره او یا هم شپې جوړ کړئ او سهار پورې پرېږدئ چې ښه صحیح یخ شي. دوستانو دغه خوندور خواږه چې زر جوړیږي او ډېر خوندور راځي او دا چې په الحال د امونو سیزن دی نو دا ریسیپي جوړول مس نه کړئ او یو ځل یې حتما امتحان کړئ. که دا ویډیو مو خوښه شوه نو لایک، شیر او سبسکرایب مو هم هېر نشي.